أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. الله تعالی فرمایي خلق په دې باندې تعجب کوي چې مونږ په یو انسان باندې وحی وکا او هغه خلکو ته خوشخبری ورکي چې څوک ایمان راوړي ته هغه د پاره جنت او چې څوک کفر وکي ته هغه د پاره د دوزخ اور دی. خلک وایي چې دا څنګه کېدای شي. د الله تعالی د بیان انداز ته وګورئ. اکان للناس عجبا، اے خلکو تاسو په دې کې تعجب ولې کوئ چې مونږ تاسو ته پیغمبر درلېږلی چې درته وایي چې که نیک عمل وکئ جنت ته به ځئ او که بد عمل وکئ دوزخ ته به ځئ. په دې کې د تعجب څه خبره ده؟ خلک وایي چې نه داسې نه کېږي. بیا الله تعالی د خپل قدرت ډیر زیات آیاتونه او دلایل بیانوي، خو دوی ورته نه توجه کوي او نه پې غور. والذین هم عن آیاتنا غافلون، دوی زمونږ د آیاتونو نه غافل دي. آیا پوهیږئ چې د الله تعالی د آیاتونو نه غفلت څه ته وایي؟ د الله تعالی د آیاتونو او نښو نه غفلت دا دی چې دوی د الله د آیاتونو نه دنیایي فایدې اخلي خو عبرت یې نه اخلي، ځکه چې غور پې نه کوي. ګینې د الله آیاتونه او نشانې دومره ډېرې دي چې هرې خواته ګورو د الله بې حسابه آیاتونه ګورو. ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، چې څومره شیان الله تعالی په کائناتو کې پیدا کړي دي په دې ټولو کې د الله تعالی د قدرت آیاتونه او نشانی موجود دي. مثلا ستوري، لمر، سپوږمۍ، حیوانات، نباتات، غرونه، بحرونه، ځنګلونه، هوا او نور ټول د الله تعالی د وجود او قدرت آیاتونه او نښې دي. او هر آیات بنده نیغ په نیغه خالق ته رسي، خو شرط دا دی چې غور او فکر پې وشي. خو د بده مرغه د ملحدینو او دهریانو نه څه ګیله؟ هغوی چې د خالق د دوستۍ دعوه کوي، د دوی د اکثریت دا حال دی چې که په یو مجلس کې څو کسان ناست وي، که د بزنس، فلمونو، سپورټ، صحت، موبایلونو او داسې نورو دنیاوي شیانو په باره کې خبرې کیږي، ټول به ډیر په شوق او په مینه ورته غوږ نیسي. او که کم یو معمولی وخوځېږي بل به ورته وایي چې مه خوځېږه چې خبره رانه خطا نشي. او که د دولت او سیاست په باره کې بحث وي، یو به بل ته وار نه ورکوي او هر یو به کوشش کوي چې خبرې وکړي. مګر متاسفانه که په همدې مجلس کې څوک د الله تعالی خبره شروع کی، د ټولو د پاره به مجلس بې خونده او بورینګ شي. هر یو به کوشش کوي او دا به زړی چې دا بحث دې ختم شي. او ځنې خو به په ډیره سپین سترګۍ خبرې کوونکي ته ووایي چې دا خبرې په مسجد کې کوه. خو که بیا هم هغه د الله تعالی خبرو ته دوام ورکي او بس یې نه کي، نو بیا به دوه په دوه خلک
یو د بل سره پټې پټې خبرې شروع کی. ان تر دې چې کم کس چې د الله تعالی خبرې کوي هغه ته دا احساس وشي چې ماته خو هیچا غوږ نه دی نیولی او په ډیره خواشینۍ به خپلې خبرې بس کی. فکر وکئ چې د اکثرو دوستانو دا حال وي نو د دشمنانو به څه حال وي. په 4 ساعتو کې 15 منټه د الله تعالی په آیاتونو باندې غور او فکر کولو ته وخت نه ورکوي او بیا به وایي چې موږ سره د الله تعالی د منلو ثبوت نشته. د الله تعالی آیاتونه خوري او سکي، دنیایي فایدې او ګټې ته اخلي خو عبرت ته نه اخلي او دا فکر نه کوي چې دا هر څه څنګه او ولې کیږي. مثلا شودې، مڼه، کیله، انار، غوښه، اوبه او نور دا ټول د الله د قدرت نشانې دي. خلک یې خوري، فایدې ته اخلي مګر عبرت ته نه اخلي ځکه چې غور پې نه کوي. او تاسو باور وکئ چې په هر یو آیات فکر وکي ان شاء الله چې دغه هر نشانه، دغه هر آیات بنده نیغ په نیغه خالق ته رسي. مثلا که د انار د هرې دانې جوړښت ته وګورئ، هر یوه دانه د یو سور ښایسته غمینه ډیره ښایسته ده او د هرې دانې په ترتیب ایښودل او د دانو په منځ کې نری نری پردې ایښودل او بیا ډیر ښایسته او مناسب پوخ ورکول، که د ټولې دنیا ساینسدانان راټول شي یو انار به جوړ نه کي. نو یو شی چې د ټولې دنیا ساینسدانان نشي جوړولی او سره د ډیرو کوششونو نه جوړیږي نو هغه په خپله څنګه جوړیږي؟ د دې مطلب دا نه دی چې که د 21مې پیړۍ ټکنالوژي او ساینسدانان انار نشي جوړولی نو په خپله جوړیږي، بلکې حقیقت دا دی چې د انار په جوړولو کې چې کومه ټکنالوژي استعمال شوې ده هغه د 21مې پیړۍ د ټکنالوژي نه ډیره زیاته اوچته ده. نو خلک په عوض د دې چې ووایي چې انار په خپله جوړیږي باید چې د هغه ساینسدان په لټه کې شي چا چې انار جوړ کړی او جوړوي یې. فکر وکئ کله چې تاسو یو تخم په خاوره کې ښخ کئ، راشین شي، نیالګی شي او څو کاله وروسته ترې غټه په ټنونو ونه جوړه شي، خو نه 1 سانتي ځمکه جوړه شوي او نه یو خورد خاوره کمه شوي وي. مګر موږ د ونې میوه خورو، د سوري او لرګیو نه استفاده کوو خو عبرت ترې نه اخلو ځکه چې غور نه کوو. والذین هم عن آیاتنا غافلون. په کال کې 2 او 3 فصلونه په پټي کې کرو او په خرورونو حاصلات ترې اخلو، خو په پټي کې 1 ملي متر کموالی هم نه راځي. د پټي حاصلات خورو مګر عبرت نه اخلو. والذین هم عن آیاتنا غافلون. ځکه چې غور او فکر نه کوو. چې خاوره نه کمیږي نو دا دومره حاصلات او غټه ونه د کم ځای نه خپل غذایي مواد پوره کوي؟ آیا په دې مو کله غور کړی دی؟ جواب دا ځکه چې خالق په هر شنه پاڼه کې
خپله کاو لکاو داسې کارخانې یا فکټریز جوړې کړي دي چې د هوا او اوبو نه د لمر د رڼا په واسطه بهترینه غذا جوړوي. او که ملحد ساینسدانان وایي چې دا کارخانې په خپله جوړیږي، نو دوی د مهرباني وکړي د 21مې پیړۍ ټکنالوژي دې هم استعمال کی او ډېرې نه صرف داسې یوه کارخانه دې جوړه کی. نو هغه کار چې په کولو نه کیږي هغه په خپله څنګه کیږي؟ څومره د افسوس خبره ده په کوم ځای کې چې ساینس خپله عاجزي ومني او څه نشي ویلی، مګر هلته به ملحد ساینسدانان نه خپله عاجزي مني او نه به چپ پاتې کیږي. او داسې خبره به پرته د کوم علمي تحقیق او عقلي دلیل نه کوي چې عذر د ګناه نه بدتر. دا صرف د دې دپاره چې خبره د الله تعالی نه چپه کی. یعنی په هر ځای کې چې د خالق د نوم د لیکلو ضرورت وي، ملحدین به هلته یا نیچر یا چانس یا پخپله او یا میوټیشن لیکي. یعنی په عوض د دې چې د خالق نوم ولیکي چې دا کار خالق یا کریټر کوي، دوی به د خالق د نوم په ځای کې یا نیچر او یا چانس او یا پخپله لیکي. په دې مطلب چې دا کار نیچر کوي یا چانس کوي. او بیا څومره د حیرانتیا او شرم خبره ده چې هغه ساینسدانان چې موحدین دي او خالق مني، دوی به هم په پټو سترګو د ملحدو ساینسدانانو تقلید کوي. او په هر ځای کې چې ملحدینو د خالق په ځای نیچر په خپله یا چانس لیکلی وي، دوی به هم په ړندو سترګو تاییدوي. ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه ده چې ملحد ساینسدانان د خالق په ځای کې د خالق د نوم په ځای د نیچر او چانس د لیکلو جرأت کولی شي، سره د دې چې هیڅ عقلي، علمي او منطقي ثبوت او دلیل هم نه لري. مګر موحدین یا هغه ساینسدانان چې په خالق یا کریټر باندې عقیده لري، دوی د خالق یا کریټر په ځای کې د خالق د نوم د لیکلو جرأت نه کوي. یا خو پې شرمیږي او یا خو ورته غلط ښکاري. سره د دې چې زیات عقلي، علمي او منطقي ثبوتونه او دلایل هم شته، دوی به د حشر په میدان کې د دې جرم الله تعالی ته څه جواب ورکوي؟ 99% خلک په دې عقیده دي، 99% خلک په دنیا کې په دې عقیده دي چې کائنات خالق یا کریټر لري. او تقریبا 1% خلک وایي چې خالق نه لري. ډیر زیات ساینسدانان په دې عقیده دي چې کائنات خالق لري، او ډیر کم ساینسدانان وایي چې خالق نه لري. هغه هم په شک کې دي. یعنی زیات خلک او زیات ساینسدانان په دې عقیده لري چې کائنات خالق جوړ کړي دي، او د دې د چلولو او کنټرولولو دپاره ډیر قوي او محکم قوانین جوړ کړي دي. او په دې قوانینو د پوهېدلو او پیژندلو دپاره خالق انسان ته د ساینس علم ورکړی دی. وعلم آدم الاسماء كلها. تر څو چې د دې علم په واسطه نوموړي قوانین وپیژني او د ژوند په مختلفو ساحو کې ترې ګټه واخلي. مګر د ساینس د علم هغه ساینسدانان چې ملحد دي، کله چې
داسې موضوع راشي چې د ساينس علمي تشریح او اکسپلین کولی نشي، یعنی د هغې د تشریح دپاره ساينس نورو تحقیقاتو څه ضرورت لري. نو ملحد ساينسدانان به د ساينسي تحقیقاتو او حقیقت ته د رسیدلو نه مخکې هر هغه کار چې ساينس د تشریح یا اکسپلین کولو نه عاجز وي، نو دوی به په نیچر او چانس سپاري. دوی به وایي چې نیچر او چانسي کوي، یعنی په یوز د دې چې ووایي چې دا کار د کائناتو خالق کوي، ځکه چې په دې خبره ډیر عقلي، علمي او منطقي دلایل او ثبوتونه هم موجود دي. مګر دوی په دې ځای کې هم خپل الحادي نظر ته ځای ورکوي او پرته د کوم علمي، عقلي او منطقي دلیل او ثبوت نه وایي چې دا کار یا په خپله کیږي، یا یې چانس کوي، یا یې میوټیشن کوي، او یا یې نیچر. یعنی کوم ځای کې چې باید د خالق نوم استعمال شي، ملحدین به هلته په خپله چانس، میوټیشن یا نیچر استعمالوي. خو حقیقت دا دی چې د خالق ځای چې الله تعالی دی بل هیڅ شی نیولی نشي. هیڅ شی د خالق ځای نه نیولی شي او نه یې ډکولی شي. یعنی د نوم په بدلولو د خالق ځای بل شی نشي نیولی. نو که ملحدین د خالق په ځای کې د نیچر یا په خپله یا چانس نوم استعمالوي، نو آیا تاسو پوهیږئ چې د دې نومونو د استعمالولو نه د دوی مطلب څه دی؟ او د دوی په زړونو کې د نیچر په خپله او چانس حیثیت او مقام څه دی؟ حقیقت دا دی چې د دې نومونو لکه نیچر په خپله او چانس څخه د دوی مطلب داسې یو طاقت دی چې لای تناهي یا انفینټ قدرت او پاور ولري، لای تناهي عقل، ذهانت او علم ولري. هر څه چې وغواړي کولی شي. کائنات کنټرولوي او هغه ټول کارونه کولی شي کوم چې د ټکنالوژي او انساني عقل د پاره ناممکن وي. تاسو به اوریدلی وي چې کله چې کائنات پیدا کېدل د بیگ بینګ په وخت کې یې دې طاقت ته د پخپله او چانس نوم ورکړی، او اوس دې طاقت ته نیچر او قوانینو ته نیچرل لا نوم ورکړی دی. یعنی ملحدین وایي چې په کائناتو کې چې هر څه کیږي نیچر یې کوي. څوک چې د نیچر خلاف اعمال کوي، نیچر جزا او سزا یا مکافات او مجازات ورکوي، غم او خوشحالي ورکوي. او د کائناتو د چلولو او کنټرولولو دپاره یې نیچرل لا جوړ کړي دي چې کائنات کنټرولوي او چلوي. دلته ښه غور او فکر وکئ. کوم ذات او قدرت ته چې مونږ الله تعالی وایو، کوم ذات او کوم قدرت ته چې مونږ الله تعالی وایو، دوی ورته نیچر وایي. نو حقیقت دا دی چې دوی د الله تعالی د ذات نه انکار نه کړی دی او نه کولی شي، ځکه چې د الله تعالی د ذات نه انکار کول ناممکن دي، ځکه چې د الله تعالی ځای پرته د الله تعالی نه بل هیڅ شی نه نیولی شي او نه یې ډکولی شي، او د الله تعالی کارونه صرف الله تعالی کولی شي او د بل هیڅ چا په وسه کې نه دي. نو دوی صرف د الله تعالی د نوم نه انکار کوي،
یعنی د الله تعالی نوم بدلی او د الله تعالی ذات که د چا خوښه وي او که نه، که د چا خوښه یي او که نه، په یو نوم نه په یو نومي مني. مثلا هندوان ورته بګوان وی، ملحدین ورته نیچر، او موږ مسلمانان ورته الله تعالی وایو. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.